لکه نن زمانه کې منظور پښتین د پښتنو د پاره را پاڅېدلی دی چې پښتانه د غلامۍ نه آزاد خلک څه وایي د عمره موږ پې خرابوي خصوصا منظور پښتین پسې دې دا قوم داسې ودرېږي دغه سړي چې د پښتنو په کم انداز باندې دا وکاله خدمت وکړو لګیا دی او د خپلې جامو قدر یې غم یې نه دی کړی دې سړي پسې چې دا څومره خبرې کوي دا د چا په اشارې کېږي او داسې کلک او زبردست لیډر او مشر دې قدر پکار دی دې پسې ودرېدل پکار دي او که کله موږ داسې پوه شو چې زموږ مشر زموږ لیډر که هغه منظور پښتین دی که هغه زیم کاغا ایکس وائی زیڈ دے آغا دا اسلام نا دا قانون نا دا انسانیت نا دا انصاف نا دا عدل نا پا غلط روان دے منگو پا حق دے کی دا خلاف آواز اچتاو کچھ ترڅو پوری پا حق دے لکه چی منگی وینو مملا تڑ پکار دے و انشاءاللہ ټول پختانه دے ملا تڑ کئی منگ اورورا دلتا واڑا واڑا خدایان دی گیر چاپے دا باز خدایان اسری جمی اسری ٹوپے د باز خدایانو برګي ټوپه او برګي جمی د باز خدایانو جنډا یو شیدا د باز خدایانو جنډا بل شیدا او کزو بلا شي چې وهم نته د قران په بنیاد جمع کېدې شي نته د قوم په بنیاد جمع کېدې شي نته د پښتو په لحاظ جمع کېدې شي نن منظور پښتین د پښتنو د خويندو میندو د پاره راوته دي خلک ور سره ودرېږي دا کم پولیس چې پی ورزي دا ورده کې دا څوک دي دا هغه خلک نه دي چې په دې دهشتګردۍ جنگ کې د دوی خپلې خویندې میندې بې عزته شوي دا هغه پولیس دی چې د دوی وروڼه خویندې پکې وژلې شوي دي د دهشتګردۍ په جنگ کې دی متاثر شوی دی د پلار مړ دی زوی د هغه په ځای برتي شوی دی د دهشتګردۍ په دې جنگ کې دغه سپاهي او د خور د مور د سر نه لوپټه خوځېدلې ده خو نن دی د بل چا غلام دی او دی د منظور پښتین هغه قوت سبوتاژ کول غواړي پښتنو دا ستاسو ټولو حال دی موږ به د دې عذابونو نه خلاصېږو چې موږ دا تمام زنجیرونه مات کړو او موږ الله تعالی نه دا دعا وکړو چې صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربا موږ ته هغه لار وښایه د هغو کسانو لار وښایه چې دنیا کې د انعاماتو په باران او د هیڅ چا غلامان نه دلته الله ته وایي چې ما باندې ما ته صراط مستقیم وښایه او دلته په خپله چې کوم دی صراط پیپل صراط جمعیت صراط اشاعت صراط نیشنل صراط پی ٹی آئی صراط پتہ نشتا څومره صراط دي صراط الذين انعمت عليهم خطبه جنب غیر المغضوب عليهم اے الله هغه داسې خلق دي چې په هغوی غضب نه دی کړی شوی په ایمان ووایه زرداري هغه سړی دی چې غضب پې نه دی شوی دا د جماعتونو مشران هغه خلک دي چې غضب پې نه دی شوی دا خو باندې خو غضب وریږي دا زمونږ د پارټو مشران خو بدکاره دي یادو مانا جرګې که فیصله دې وکړه د غیرت فیصله دې وکړه دا ټول تېر نام دې ملګری دی لاس پورته کولی که به بخیلتوب نه کوې که د بې غیرتۍ فیصله دې وکړه منظوره ته د پښتنو سترګې منظوره ته د پښتنو اخري اسره جوړه شوې منظوره ته د پښتنو اخري غږ یې منظوره ته د پښتنو د قبر اخري کاڼی که دا کاڼی په پښتون باندې بند شو دا ټول عمر له حته لاړ که د غیرت فیصله د پښتون قوم دې د دغو ظالمانو نه د خلاصولو فیصله دې